سلام، اوس هم د یوې بجې خبرونه. د یوې کورنۍ 15 غړي د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې د نامعلومو وسوالو له لوري ووژل شول. د دغه ولایت د والي ویان زیاتوي دغه پیښه نن سهار وختي نږدې 3 بجې رامنځته شوې او له پیښې وروسته بریدګر په تېښته بریالي شوي دي. د نوموړي په وینا دغه کورنۍ په وروستیو کې د ننګرهار له خوږیاڼو ولسوالۍ لغمان ولایت ته کډه شوې وه او ښایي دغه پیښه هم د شخصي دښمنیو له امله رامنځته شوې وي. تېره شپه شاوخوا 3 بجې د لغمان ولایت قرغیو ولسوالۍ اړوند د نهر کریم په سیمه کې یوه کورنۍ چې د احمد زینامې وه، معلوماتو له مخې دغه کورنۍ د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ د وزیر ټټنګ نه راکډه شوې وه، دغلته میشته وو. متاسفانه چې په دې کورنۍ باندې نامعلومو وسلوالو د شپې لخوا برید کړی دی. په دې پیښه کې 15 کسان شهیدان شوي دي چې 2 نجونې، 2 هلکان او یوه خپله د احمد زینامې میرمن وه. د پکتیا د احمد آبا ولسوالۍ امنیه قمندان په یوه چاودنه کې ووژل شو. د قمندان چې محمد سرور حسین خیل نومیده تېره شپه نږدې 11 بجې هغه مهال ووژل شو چې موټر یې په یو ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شو. د پکتیا د والي ویان زیاتوي په دې پیښه کې د نوموړي یو ساتونکی هم وژل شوی او 2 نور پولیسان هم ټپیان شوي دي. 28 طالبان په غزني کې د یو لړ نښتو په پایله کې وژل شوي او 14 نور یې ټپیان دي. په دغه نښتو کې چې تېره ورځ له غزني ښار سربیره د اندړ، د یک او قرهباغ ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي. د یادې ډلې 4 موټرسایکلونه، یو موټر او د چاودونکو توکو 2 زیرمې هم له منځه تللي دي. د غزني د والي د ویان په وینا په وژل شویو کسانو کې غزني ولایت لپاره د طالبانو د اقتصادي کمیسیون نومول شوی مسؤل چې نور محمد نومیده هم شامل دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازی په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د ژر پای ته رسېدو غوښتونکی شو. تدامیچي اماماتو په یوې اعلامیې کې په هیواد کې د وروستیو پیښو د قربانیانو له کورنیو سره له غم شریکۍ سربیره په ټینګار سره ویلي چې روان تاوتریخوالی باید د یوې سیاسي هوکړې له مخې پای ته ورسیږي. نوموړي له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په موخه خپلې مرستې جاري وساتي او د تلپاتې او دوامداره سولې په برخه کې له پرمختګونو هم ملاتړ وکړي. او د امریکا یو شمېر ډیپلوماتانو او د افغانستان لپاره مخکنیو سفیرانو خبرداری ورکړی چې د بین الافغاني خبرو بې پایلې پاتې کېدل به کورنۍ جګړو ته لار هواره کړي. دغې ډلې په یوې خبرپاڼه کې چې د افغانستان لپاره د امریکا 9 مخکنیو سفیرانو پرې لاسلیک کړی ټینګار کړی چې له دغه هېواده د امریکایي ځواکونو د ویستنې لړۍ باید په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته پیل شي. ګینې پرته له دې دا زمانه ډېر کمرنګه دی چې له افغان دولته د امریکا د ملاتړ له کمښت وروسته طالبان له جګړو لاس واخلي. دغو ډیپلوماتانو د ډونالډ ټرمپ دولت ته وړاندیز کړی چې له دغه وضعیته د مخنیوي لپاره اړتیا ده څو د سولې له ټینګښت مخکې د امریکایي ځواکونو په شمېر کې د پام وړ کمښت رانولي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په مسوده کې راغلي چې د دغې هوکړې له لاسلیک وروسته به 15,000 امریکایي سرتیري په 115 ورځو کې له افغانستانه ووځي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.